پیغمبر علیہ السلام فرمائے ایزما امت اے امت محمدیہ دو دو کارو سب یو کار پیشی کم دو کارون یا بتاسی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه وظیفه ادا کوي او یا نجدید دا چې الله عز وجل به پر تاسو عذاب مسلطوي بیا به نو ورسته دعاوې کوي دعاوې به نه قبلیږي دا اوس عذابونه نشته په افغانستان کې دا وشکلي عذاب نه دی دا باران چې نیستي وشکلي انسانان حیوانان وږي وتږي دا عذاب نه بولي امر بالمعروف نشته نهي عن المنکر نشته د منکر مقابله نشته دا عذابونه را باندې راغلي دا تسلط د ظلمو دا د دنیا ظالمان او کفار چې پر موږ مسلط دي دا عذاب نه بولي دا امریکایان چې پر افغانستان مسلط دي دا ظالمان چې مسلط دي دا عذاب نه بولي دا د دنیا عذاب دی پر ظالم و غیر ظالم پر دواړو راځي الله عز وجل قرآن کریم کې څه فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله عز وجل فرمائے ویتاسی زانون وساتی دا هغه عذاب سا کچیر عذاب پر تاسی راغلی دا دنیا عذاب هغه عذاب یوازی ظالمانو تنی کچا ظلم کړی دی ظلم والا څوک دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دغه وظیفه نه ادا کوي دا ظالم دی کچا ظلم کړی دی هغه ته به عذاب راځي او کې ظلم نه دی کړی هغه ته به عذاب راځي د دنیا عذاب عام دی نو مطلب دا چې دغه وظیفه د علماو ده علما به دغه وظیفه ادا کوي که دغه وظیفه د تبلیغ دغه وظیفه د امر بالمعروف ادا نشي نو بیا به دغه مشکل پیښیږي چې پر موږ به عذابونه راځي او دا وظیفه هم د علماو په غاړه د هر چا وظیفه نه ده لکه مخکې چې بیان درته وکړي علما به دغه وظیفه ادا کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر د منکر مقابله د گمراه ډلو مقابله دا به کوي او کم کسان چې رد د وهابیت د اختلاف رنګ ورکوي دا د دوی بی عقلی ده اوس خدا سپیشه سوی که دی په جلسه کې پر وهابیانو رد وکړي وای دی عالم اختلاف جوړ کړي دا به تاسې م اورېدلي که چې د سلفیانو مقابله وکړه وای دی عالم اختلاف جوړ کړي اختلاف نه دی دا رد د وهابیت دا د منکر مقابله ده اختلاف سلفیانو وهابیانو راوستلی دي په امت مسلمه سلفیان چې راغله امریکایانو راوسته په قوم کې اختلافات جوړ سوله ولې خو دوی د وهابیت نشرات وکړه قوم زوی او پلار زوی و مور ورور دا په جنګو سره واچول اختلاف سلفیانو راوستلی موږ د اختلاف مخه نیسو موږ خلق مذهب ته رابولو په مذهب کې اختلاف نشته نو هغه څوک چې رد د وهابیت ته د اختلاف رنګ ورکوي دا بې عقلي ده دا حماقت دی دا جهل دی دا ناپوهي ده دا اختلاف راوستل نه دي دا د منکر او د ناروا مقابله او د هغه دفاع ده الله عز وجل دې موږ و تاسو ته توفیق راکړي چې د مطلق منکر مقابله وکړو خصوصا د دغه منکر چې د قرآن او حدیث په نامه را روان دي دغه منکر سلفیان څه وایي موږ اهل القرآن یو
وای موږ اهل الحديث یو العیاذ بالله. دی نه په قرآن عمل کړي، نه په حدیث عمل کړي، نه په قرآن پیږي، نه په حدیث پیږي. ما په څو جلسو کې ویلي مال دی وای موږ اهل القرآن یو، دا درواغ وای. دا قرآن توري په غیران واړوه، دا اهل غیران دي. دا اهل القرآن نه دي، اهل غیران. دا د ډالرو زامن دي، دا د غیران او د ډالرو په زور دغه بیانات کوي. او دا سلفیان سوای وای موږ اهل حدیث یو، دروغ وای. اهل حدیث نه دي، دا اهل حدث دي. حدیث لفظ په حدث واړو، دا د نجاست خلق دي. د دې عقائد، د دې اقوال، د دې اعمال، د دې افعال د قرآن سم خلاف، د حدیث سم خلاف. نو دا اهل غیران، اهل حدث دي. د دې مقابله وکړو، ځکه دا په ښه پوښ کې را روان دي. د اسلام نارې وایي، آیاتونه درته وایي، احادیث درته وایي، منسوخ آیاتونه درته وایي. هغه آیات کریمه چې منسوخ دي، هغه حدیث مقدس چې منسوخ دي، هغه درته وایي. خلق گمراهان کوي، خپل هم گمراه، نور مسلمانان هم گمراهان کوي. نو د دې مقابله وکړو. دا د علماو وظیفه ده، دا د هر جاهل وظیفه نه ده. الله جل وعلا دې توفیق د اعمال صالحه وراکي. الله عز وجل دې دا توفیق راکي چې د هر ظالم جابر طاغوتی مقابله موږ وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.